بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو، نننۍ زمونږ موضوع ده د سرطانونو اقسامو باره کې، ټایپس آف کینسر. ډاکټر صاحبانو، مونږ سره د کینسر 3 ټایپس دي چې لومړی ټایپ یې دی مونږ سره کارسینوما، او دویم چې دی مونږ سره سارکوما دی، او دریم چې دی لیوکیمیا دی. نو په دې به بیلې بیلې خبرې کوو، د دې په کازز باندې، د دې په ټریټمنټ باندې، او د دې په تداوی باندې به انشاءالله خبرې کوو. ډاکټر صاحبانو، کارسینوما ټول هغه کینسرونه چې د اپیتیلیل ټیشو څخه یې منشا اخیستې وي، دې ته مونږ کارسینوما وایو. خبیث سرطان دی، پکې اپیتیلیل ټیشو انوالو وي، نو دې ته مونږ کارسینوما وایو. فار ایگزامپل برسټ کینسر دی مونږ سره، دا یو کارسینوما ده، سرطان دی، کینسر دی، خو کارسینوما ور ځکه وایو چې دا د اپیتیلیل ټیشو څخه دی. لنګز کینسر شو ډاکټر صاحبانو، سکن کینسر شو، پنکریاټک کینسر شو، ګل بلیډر کینسر شو، او داسې نور. سټامک کینسر شو ډاکټر صاحبانو. ورپسې دویم مونږ سره سارکوما دی. سارکوما دوستانو هغه کینسر چې د ټیشو څخه ډیرایوډ شوی وي، د میزوډرم ټیشو څخه ارایز شوی وي، دې ته مونږ سارکوما وایو. لکه مثال فار ایگزامپل بون کینسر دی مونږ سره، مسل کینسر دی، دا ټول مطلب سارکوما ورته مونږ ویلی شو. ورپسې ډاکټر صاحبانو لیوکیمیا ده مونږ سره. ټول هغه بلډ چې کوم کینسرونه دي هغې ته لیوکیمیا ویل کېږي. په دې کې ډاکټر صاحبانو په ډیلسي کې چې دی WBC لوړیږي، وایټ بلډ سیل کاونټ ډیر زیات لوړیږي. یا فار ایگزامپل په بون میرو کې هغه سیل کوم چې WBC جوړوي هغه ډیر پرمختګ کوي او ډیر زیات لوړیږي، نو ورسره بیا WBC هم لوړیږي. ډاکټر صاحبانو، راځو د سرطانونو اسبابو ته راځو، کازز ته راځو. عموما دوستانو د کینسرونو چې کوم کاز دی هغه کارسینوجن دی. کارسینوجن د وجې نه کینسر رامنځته کېږي. دا ډاکټر صاحبانو مونږ سره یو نارمل سیل دی، په دې کې مونږ سره دغه یو DNA ده مونږ سره، پکې یو جین دی، پکې پروټو اونکو جینز ورته مونږ وایو. دا یو نارمل سیل دی، خو کله هم چې د کوم کارسینوجن د وجې نه، کارسینوجن ډاکټر صاحبانو مونږ سره مختلف دي، هغه فزیکل هم وي، کیمیکل هم وي، بایولوژیکل هم مونږ سره کارسینوجنونه وي. خو چې هر یو کارسینوجن د وجې نه دغه نارمل جین پروتو اونکوجین چې ورته مونږ وایو، دا په اونکوجینز بدل شي، نو دې څخه یو کینسر سیل جوړ شي. راځو ډاکټر صاحبانو د کارسینوجن ټایپس بیل بیل سټډي کوو. په دې کې ډاکټر صاحبانو یوه ډیره مهمه خبره وه چې ما نه پاتې وه. تقریبا عموما ډاکټر صاحبانو 85% چې کوم کینسرونه دي هغه کارسینوما دي. ډاکټر صاحبانو 15% یا فیصده چې کوم خبیث سرطانونه رامنځته کېږي هغه چې د اپیتیلیل ټیشو څخه رامنځته کېږي چې موږ ورته کارسینوما وایو. باقي 15% لیوکیمیاګانې دي او سارکوماګانې دي او یا نور بناین چې کوم کینسرونه دي. ګرانو محترمو ډاکټر صاحبانو، موږ سره د کارسینوجن ټایپس چې دي
درې ټایپس دي موږ سره رسبانو. یو موږ سره فزیکل ټایپ دی موږ سره، دویم موږ سره کیمیکل ټایپس دی، او دریم موږ سره بایولوژیکل ټایپس دی. ډاکټر صاحبانو فزیکل کې موږ سره هغه کارسینوجن راځي زیاتره یې بس دغه ریز دی موږ سره، لکه فار ایگزامپل ایکس ریز دی موږ سره، ګاما ریز دی موږ سره. دې څخه علاوه دې پسې موږ راځو د کیمیکل ته راځو. کیمیکل کې ډاکټر صاحبانو موږ سره چې کوم ډېر فیمس کاز دی، موږ سره ډېر عام کاز دی، هغه توبیکو دی ډاکټر صاحبانو. په توبیکو کې ډاکټر صاحبانو نیکوټین دی موږ سره، یا فار ایگزامپل الکول شل، دا موږ سره په کیمیکل کې راځي. ډاکټر صاحبانو دا عموما هغه ایجنټس دي کوم چې اورل کارسینوما رامنځته کوي، فرنکس کارسینوما رامنځته کوي، یا مکمل دا کوم چې موږ سره ټریک د ګیسټرو ټریک د دې کارسینوماګانې رامنځته کېږي د همدې د وجې نه. دې څخه علاوه لیور چې کوم کینسر دی هغه موږ سره د الکولو د وجې نه رامنځته کېږي. ډاکټر صاحبانو کینسر یو عام ناروغي نه ده، دا ډېره یو خبیثه ناروغي ده. الله دې موږ او تاسې وساتي. دوستانو که موږ نور د هېڅ شي مخه نشو نیولی، د یا د وایرل یا د نور کم کینسرونو د بایولوژیکل موږ مخه نشو نیولی، خو کم سے کم دغه خو موږ کولی شو چې سګرټ ونه څکو، الکول ونه څکو، دې څخه خو ځان ساتلی شو که نه. د دې څخه زما د یو ماما زوی 6 میاشتې مخکې په کینسر اخته و، په 6 میاشتو کې دننه دننه د منځه لاړو، ډیت یې وشو. ډېره یو ځواني مرګه ناروغي ده. نو په دې هیله ډاکټر صاحبانو چې موږ ته ځان وساتو، الله دې موږ وساتي. ورپسې بایولوژیکل ټایپ دی موږ سره د کارسینوجن، په هغې کې موږ سره زیاتره وایرسز دي. ډاکټر صاحبانو د کینسرونو چې کوم ډېر کامن کاز دی په بایولوژیکل کارسینوجن کې هغه وایرس دي، سپیشلی پاپیلوما چې کوم وایرسونه دي د دې د وجې نه زیاتره ډاکټر صاحبانو د فیمیل چې کوم جینیټل ټراک دی د هغې زیاتره کینسرونه رامنځته کېږي. په فیمیل کې دا ډېر عام وي، وجینل یا یوټرس سرطانونه. دې څخه علاوه په برسټ کې دا ډېر زیات رامنځته کېږي د فیمیل، هغې وجې نه چې دی اپیتیلیل غټ کاز دی، اپیتیلیل ټیشو کارسینوما چې کوم رامنځته کېږي برسټ کې. ډاکټر صاحبانو دغه موږ سره د کارسینوجن ټایپس موږ سره ډاکټر صاحبانو مونږه کینسرونه وپېژندل، د هغې کازز د کارسینوجن کازز وپېژندل. دې پسې مونږ راځو ډیاګنوز ته چې دا مونږ څنګه ډیاګنوز کولی شو سرطانونه. محترمو ډاکټر صاحبانو په لومړی قدم کې مونږه بایوپسي کوو، دویم قدم کې مونږه چې دی ډاکټر صاحبانو راډیوګرافي، دریم نمبر باندې سی ټي سکین، څلورم ایم آر آی. دغه ډاکټر صاحبانو زمونږ د ډایګنوز میتھډ بایوپسي باندې مونږ کولی شو ځان تشخیص ته ورسوو. راډیوګرافي شوله، سی ټي سکین شو، ایم آر آی شوله.
ډاکټر صاحبانو ډیاګنوز هم مونږ وکړو ورپسې مونږ ټریټمنټ ته راځو د کینسر محترمو ډاکټر صاحبانو په ټریټمنټ کې لومړی قدم کې مونږ سرجري کوو فرض کړئ دا یو ټیومر دی دا مونږ قطع کوو د بلیډ په ذریعه خو ډاکټر صاحبانو څومره به مونږ دا سرجري به مونږ څومره وکړو فرض که یو شخص ته 3rd سټیج کینسر دی هغه په هر ځای کې ټیومرونه رامنځته شوي وي مختلف پارټس کې د باډي نو بیا مونږ نشو کولی چې په سرجري هم دا مونږ د مرض څخه لږ په ارام وکړو دا شخص بیا ډاکټر صاحبانو مونږ راځو کیموتراپي ته کیموتراپي ډاکټر صاحبانو مونږ دې دپاره کوو چې هغه ډرګز مونږ مریض ته توضیح کوو کوم سیل چې ډېر فاسټ ګروینګ کوي فاسټ ډیویژن کوي هغه مونږ سلو کوو یا سټاپ کوو خو بدبختانه ډاکټر صاحبانو که چیرې مونږ کیموتراپي کوو باید مونږ ډېر سوچ سمجھ سره وکړو ډېر احتیاط سره باید مونږ کیموتراپي وکړو ځکه ډاکټر صاحبانو په دې کې مونږ سره چې کوم زمونږ هیر فولیکل سیل دی ډاکټر صاحبانو دا هم یو فاسټ ګروینګ سیل دی کیموتراپي سره ډاکټر صاحبانو دام د منځه ځي تاسو به کتلي وي اکثره د سرطان ناروغان کله چې کیموتراپي شروع شي ورته د هغوی د سر ویښته د منځه ځي د هغه کاز دی ډاکټر صاحبانو ورپسې مونږ سره چې کوم بون میرو سیل دی ډاکټر صاحبانو ډاکټر صاحبانو د کیموتراپي د وجې نه مونږ سره بون میرو چې کوم سیل دی هغه ډپریس کیږي ډپریس چې شول ډاکټر صاحبانو په خپله پوهېږئ چې بس د کیموتراپي د وجې نه هغه مریض چې دی د هغې ایچ بي ډېره زیاته کمیږي کوم ناروغان چې د سرطان که هغه اسوفیګس سره سیې یا چې هر یو مطلب سټامک سیې وي کیموتراپي ورته کوو نو هغې چې ایچ بي کله هم تاسو ګورئ نو په 5 او په 4 او په 6 کې به هغه روانه وي چې بیا ورته مونږ د کیموتراپي سره په میاشت کې په هفتو کې مونږ 100 بیګه 100 پوینټونه مونږ ورته اچوو دغه غټ کاز دی ډاکټر صاحبانو ډاکټر صاحبانو کیموتراپي مونږ وکړله دې څخه علاوه راډیشن تراپي ده مونږ سره ګورئ ښه ډاکټر صاحبانو دا یو ټیومر دی مونږ راډیشن تراپي ورکوو ګاما ریز ورکوو مونږ کوم چې نورې ساحې دي هغه مونږ کور کوو ځکه دا خو ډېرې خطرناکې شواګانې دي ډاکټر صاحبانو دا چې کوم صحیح ساحې دي کوم نارمل ساحې دي هغه مونږ کور کوو بچ کوو د دې ریز څخه او کوم چې خبیث ځای دی ملیګننټ ځای دی مونږ سره کینسري ځای دی هغه مونږ ورته ریز ورکوو ګاما ریز هغې د وجې نه هغه مونږ کولی شو چې لږ سلو کړو د هغې چې کوم ګروینګ دی ورپسې ګرانو ډاکټر صاحبانو مونږ سره امیونو تراپي ده ډاکټر صاحبانو امیونو تراپي مونږ دې دپاره ورکوو چې د مریض چې کوم امیون سیسټم دی هغه مونږ لږ ښه سټیج ته وړو قوي کوي محترمو ډاکټر صاحبانو چې مونږ سره به کوم هغې کې مونږ سره چې کوم دغه دی انټرفیرون ډاکټر صاحبانو مونږ سره الفا انټرفیرون دی چې
چې د سرطان مریضانو کې ډېر ښه ریسپانس ورکوي، امیونټي ورسره سټرانګ کېږي. سرطان هو سره ډاکټر صاحب نه تداوي کېږي، خو کم سے کم امیون سټرانګ کېږي چې نور سیکنډري انفیکشنز رامنځته نه شي. د سرطان ناروغانو امیون ډېر زیات ډپریس کېږي ډاکټر صاحبانو. دغه ګرانو دوستانو زمونږ د سرطان باره کې لنډ معلومات و. الله دې وکړي چې یو څه مو یاد کړي وي. ډاکټر صاحبانو خپل ځان مو ډېر پام وکړئ، څنګه چې ما مخکې مې ویلې چې نور که موږ د هېڅ شي مخه نشو نیولی، الله دې ته موږ وساتي ډاکټر صاحبانو. خو کم سے کم کوم چې موږ پخپله کوم کار نه ځان ساتلی شو هغه خو باید موږ وکړو. سګرټ نه موږ ځان وساتو، نسوارو څخه موږ ځان وساتو، الکول څخه موږ ځان وساتو، یا کوم ډاکټر صاحبان چې په رادیوګرافي کې کار کوي ډاکټر صاحبانو باید خپل ځان ډېر خیال وساتئ، خپل ځانونه محفوظ کړئ. چپنونه چې کوم عاید لپاره جوړ شوي دي هغه باید موږ استعمال کړو د راډیشن په وخت کې. ډاکټر صاحبانو دا انسان ډېر قیمتي شی دی، موږ الله پاک دنیا ته راوستي وو دې لپاره چې 15 وخته د الله پاک عبادت وکړو. او دې څخه علاوه الله دې وکړي چې زموږ دا ویډیو هم خوښه شوې ډاکټر صاحبانو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.